د 3 کلن بند د مودې پوره کولو لپاره عمران خان د اټک زندان ته اچول شوی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د نن تازه مهم خبر ته ښه راغلاست. د توشخانې په قضیه کې له نیوله کېدو وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پنجاب پولیسو د اټک زندان ته اچولی دی. د اټک د پولیسو ضلعي مشر یا ډي.پي ډاکټر سردار غیاث ګل خان د خالي په ماښام بېلابېلو رسنیو ته پخلی کړی دی چې عمران خان د اټک په زندان کې اچولی شوی دی او په ټوله ضلع کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د شنبې په ورځ د اسلام آباد سیشن عدالت د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانې په قضیه کې د 3 کالو د قید سزا ورولې وه چې تر هغې سمدستي وروسته پولیسو هغه په لاهور کې له خپله کوره نیولی د اسلام آباد په لوري روانه کړی و. د عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټولنیزو رسنیو د عمران خان وړاندې نه یوه ریکارډ کړل شوې ویډیو خپره کړې ده چې په کې عمران خان د ټولو خلکو نه غوښتنه کړې ده چې که هغه ونیول شي نو باید نور خلک کورونو کې پټ او غلي پاتې نه شي. عمران خان ویلي هغه د حقیقي ازادۍ او د خلکو د حقونو لپاره میدان ته راوتلی او په خلکو یې غږ کړی دی چې هغوی باید د له ګرفتارۍ وروسته هم دا مبارزه پر مخ یوسي. د عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي هم په خلکو غږ کړی و چې باید د احتجاج لپاره له کورونو راووځي او د عمران خان په ګرفتارۍ خپل احتجاجي غږ پورته کړي. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې د عمران خان د قید د سزا په اړوند د اسلام آباد د سیشن کورټ فیصله په اعلی عدلیه کې چیلنج کوي. د تحریک انصاف ګوند لخوا په خپلو فعالیتونو د احتجاج د غږ کولو نه وروسته د شنبې په ورځ د پاکستان بېلابېلو ښارونو کې د دغه ګوند پلویانو احتجاجونه کړي دي، خو څېړونکي وایي دا احتجاجونه په ډېره محدوده کچه وو او د خلکو په ځانګړې توګه د تحریک انصاف ګوند د مشرانو برخه پکې ډېره کمه وه. تر دې وړاندې چې عمران خان د القادر یونیورسټي دغه بند په مبینه قضیه کې په 9 مۍ نیول شوی و نو د هغه د ګوند پلویانو په ګرد هیواد کې قهرجنې مظاهرې کړې وې او د دغه مظاهرو په مهال دولتي ودانۍ او پوځي تنصیباتو ته ورونه اچول شوي وو. تر دغه احتجاجونو وروسته امنیتي ځواکونو د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد د ګرد هیواد کې عملیات کړي وو. د عمران خان دعوه کوي چې د هغه د ګوند تر 10,000 زیات فعالین او مشران پولیسو نیولي او زندانونو ته یې اچولي دي. خو دا ځل د عمران خان له نیول کېدو نه وروسته تحریک انصاف ګوند خپلو فعالیتونو ته د احتجاج د غږ سره سمه دا لارښوونه هم کړې ده چې د هغوی احتجاجونه باید پر امن او د قانون په درشل کې دننه وي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان له نیول کېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې د انتظامیو لخوا د په 140 پر ځای کړل شوی دی او د وی او ای اردو د رپورټ له مخې فرماردان کې د دفعه 140 په خلاف په ورزي کولو د عمران خان د ګرفتارۍ پر ضد احتجاج ته راوتلي تر 100 زیات د پی ټي آی فعالین پولیسو نیولي دي.